أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. دا په دې صورت کې پنځمه واقعه ده، د ذوالقرنین واقعه. مخکې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په واقعه کې طلب د علم ته ترغیب و، چې موسی علیه السلام سره د دې نه چې د الله تعالی د اولو العزم پیغمبرانو نه و. الله تعالی ورته وویل چې فلاني ځای کې زما یو بنده دی او ته ورشه د هغه نه علم زده کړه. او په دې واقعه کې د الله تعالی د دین د اشاعت لپاره جهاد کول او په دې لاره کې سفرونه کول. لکه په دې واقعه کې الله تعالی د ذوالقرنین 3 سفرونه ذکر کوي، چې یو سفر د مغرب طرف ته کړی و، یو سفر د غرب خواته کړی و، بل د شرق خواته، او بل سفر هغه منطقې ته کړی و چې کومه منطقه کې 2 غرونه وو، چې هغه ځای کې بیا یو بند یې جوړ کړه، د یاجوج و ماجوج مخې ته یې بند جوړ کړه. نو ذوالقرنین دا سفرونه کړي دي د الله د دین د اشاعت لپاره او د جهاد لپاره. او مخکې په دې صورت کې دا خبره ذکر شوې وه چې په دې صورت کې اهم مقصد د فتنو په مقابل کې د الله تعالی په دین باندې استقامت دی. مخکې د صورت په ابتدا کې د اصحاب کهفو واقعه دې لپاره ذکر شوه، چې په کومه ټولنه کې فتنې، نو د هغه ټولنې نه د خپل دین د ساتنې لپاره، د خپل دین د حفاظت لپاره د هغې ټولنې نه هجرت پکار دی. مخکې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په واقعه کې د علم خبره وه، او دلته د جهاد خبره ده. او علم الله تعالی مخکې ځکه ذکر که چې علم د هر عمل دپاره اساس و بنیاد دی. که جهاد دی، که بل هر نیک عمل دی چې هغه د علم په رڼا کې نه وي، نو نتیجه نه ورکوي، بلکې اکثر د هغه نه فساد جوړ شي. او مخکې په دې صورت کې د هغه 2 کسانو واقعه الله تعالی ذکر کړه، چې یو مالداره کس و او مشرک و، او بل فقیر و او موحد و. هغه مالداره په دې خپله مالدارۍ باندې تکبر یې وکړ، فخر یې کاوه او د قیامت نه انکار کړی و. او مخکې د ابلیس تکبر هم ذکر شو. بیا د موسی علیه السلام په واقعه کې او د ذوالقرنین په واقعه کې دې کې تواضع ذکر شوې ده. موسی علیه السلام سره د دې نه چې د الله تعالی د اولو العزم پیغمبرانو نه و، لیکن بیا هم لاړه او د خضر علیه السلام نه هغه نه شاګردي شروع کړه. او ذوالقرنین سره د دې نه چې الله تعالی ډېره وسیعه پاچاهي ورکړې وه او ډېر زیات امکانات ورته الله ورکړي وو، نو بیا هم الله تعالی د هغه تواضع دلته ذکر کوي، چې د خلکو خدمت یې کاوه، د خلکو د خدمت لپاره سفرونه کول، او سره د دومره امکاناتو نه تواضع او عاجزي کوله. ویسألونک عن ذی القرنین، او پوښتنه کوي ستا نه ای نبي صلی الله علیه وسلم عن ذی القرنین، د ذوالقرنین په باره کې. ذوالقرنین معنا یعنې خاوند د 2 ښکرونو، د 2 ښکرونو والا. نو دا د هغه لقب دی، لکه مخکې د صورت په اول کې دا خبره کړې وه چې مشرکانو د یهودو په خبره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 پوښتنې کړې وې. یو پوښتنه د اصحاب کهف په باره کې کړې وه، او بله د روح باره کې، او بله د ذوالقرنین باره کې. نو دا آیتونه دې باره کې نازل شوي دي. او دا چې ذوالقرنین څوک و، په دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي چې دا څوک و. اگر چې دا مهمه نه ده چې خامخا دې موږ وپېژنو چې دا څوک دی، لیکن د مفسرینو په دې کې مختلف اقوال دي. چا دا خبره کړې ده چې دا ابو کرب حمیري دی، او دا د یمن و په اصل کې، چې تبع یمني په خپل اشعارو کې دغه صفت کړی دی. او بعضې مفسرین وایي چې دا سکندر مقدوني و، یوناني. او بعضې مفسرینو دا خبره کړې ده
لکه ابوالکلام آزاد دا خبره کړې چې دا سایرس په نوم باندې و. په یوناني اصطلاح کې هغه ته سایرس وایي او کورش کبیر ورته وایي، ځکه دغه صفات چې دلته ذکر شوي دي دا صفات یوازې په ده کې موجود دي د تاریخ په لحاظ باندې، او په دې صفاتو باندې بل پاچا څوک نه دی تېر شوی. او ځینې مفسرین وایي چې دا د سکندر په نوم باندې و، خو سکندر مقدوني نه و، دا بل سکندر دی، ځکه سکندر مقدوني خو کافر و او دا موحد او مسلمان و او الله پرسته انسان و او د الله په لاره کې د جهاد دپاره سفرونه کړي دي د دعوت دپاره. نو دا بل سکندر دی او د هغه لقب ذوالقرنین و او دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې و او خضر علیه السلام د هغه وزیر و او دا د الله تعالی د اولیاو نه و، نو ځکه بعضې خارق العاده کارونه د هغه نه صادر شوي دي. او دا چې سکندر مقدوني بعضې علماو ښودلی دی، سکندر مقدوني دا خبره صحیح نه ده. حافظ ابن قیم رحمه الله او بعضې نور علماو په دې باندې رد کړی دی، ځکه سکندر مقدوني دا کافر و. او دلته چې الله تعالی د چا دا واقعه ذکر کړې ده نو دا د الله تعالی نیک بنده و او دا مسلمان و موحد و او د الله د دین دپاره دا سفرونه کړي دي. او سکندر مقدوني دا نه و. او دته ذوالقرنین ولې ویل کېږي؟ ذوالقرنین لکه مخکې مې ویل چې قرنین په عربي کې دا د قرن تسنیه ده او قرن ښکر ته وایي. ذوالقرنین معنا یعنې د دوه ښکرو والا، نو دا د هغه لقب دی. یا خو دا دی چې دا ښکر دا د شجاعت او د قوت رمز دی، سمبول دی، ځکه الله تعالی دته ډېره مضبوطه پاچاهي ورکړې وه، ډېر امکانات ورته الله ورکړي وو، شجاعت پکې و. یا دا دی چې د هغه په تاج باندې دوه ښکره و، په دې تاج کې دوه ښکرونه و، نو په دې خاطر باندې ورته ذوالقرنین وایي. یا دا دی چې الله تعالی د مشرق او د مغرب پاچاهي دته ورکړه، لکه عربان مشرق و مغرب ته قرن الشمس ورته وایي، د لمر دوه ښکرونه چې یو مشرق دی بل مغرب دی، نو مشرق و مغرب دې ته قرنین وایي. نو الله تعالی دته په مشرق او په مغرب باندې پاچاهي ورکړې وه. نو علا کل حال په هر صورت باندې دا د هغه لقب دی. نو الله د هغه واقعه ذکر کوي، ویسألونک عن ذي القرنین، او پوښتنه کوي ستانه ای نبي صلی الله علیه وسلم عن ذي القرنین، د ذوالقرنین په باره کې. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم سأتلو علیکم، زر ده چې بیان به کوم زه په تاسو باندې منه د هغه په باره کې ذکرا څه نه څه یاداشت، د هغه باره کې به څه نه څه معلومات درکړمه، هغه خبرې چې هغه د عبرت خبرې دي. ذکر هغه خبره ته ویل کېږي چې د هغه نه عبرت اخیستلی کېږي او د هغه نه پند اخیستی کېږي. انا مکننا له فی الارض وآتیناه من کل شیء سببا، الله فرمایي انا مکننا له، یقینا منګه طاقت ورکړی و هغه ته فی الارض په ځمکه کې، په ځمکه کې الله فرمایي چې منګه هغه ته حکومت ورکړی و، اقتدار هم ورکړی و. وآتیناه، او ورکړي و منګه هغه ته من کل شیء سببا، د هر یو شي نه، یعنې د هر هغه شي نه چې دی په خپل حکومت کې هغه ته محتاج و، په خپل دعوت کې او د الله تعالی د دین په نشر اشاعت کې هغه ته محتاج و، دې لپاره چې د الله تعالی دین په ټوله ځمکه باندې غالب شي. نو دې لپاره چې کوم اسباب پکار و، الله فرمایي چې هغه اسباب ورته ما ورکړي وو، که هغه معنوي اسباب دي که هغه مادي اسباب دي. الله ورته علم ورکړی و، معرفت ورکړی و، الله ورته قدرت ورکړی و، اسباب یې ورکړي وو، جنگي وسایل ورته الله تعالی ورکړي وو، الله ورته فوز ورکړی و، او د سفر وسایل ورته الله ورکړي وو. یعنې هغه امکانات چې د الله د دین د نشر اشاعت لپاره پکار و، الله فرمایي چې دا ورته ما ورکړي وو.
فأتبع سببا، نو تابع شو د دې اسبابو پسې، یعنې دا اسباب یې په کار واچول. او د دې اسبابو نه یو دا ده چې دا لاره هم یو سبب دی. سبب اصل کې هغه شي ته ویل کېږي چې انسان یو مقصد ته رسوي. چې د انسان یو مقصد دی، کوم مقصد ته چې انسان رسوي دې ته سبب وایي. نو دا کوم اسباب چې ورسره و دا یې په کار واچول، د هغه نه استفاده وکړه او خپل سفر یې شروع کړ. د مغرب په لاره باندې روان شو د غرب طرف ته. فأتبع سببا، مفسرین معنا کوي چې فسلک طریقا الى مغرب الشمس، نو روان شو په هغه لاره باندې چې هغه د غرب طرف ته کومه لاره وه. نو د غرب طرف ته سفر شروع کړ او په دې سفر کې د الله تعالی دین طرف ته دعوت کوو. مخې ته چې کوم کلي ورتلل هغه یې د الله تعالی دین ته دعوتول. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، او که چا به ورسره مزاحمت کو هغو سره قتال کو. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې پورې کله چې ورسېده مغرب الشمس، ځای د پرېوتلو د لمر ته، یعنې په غرب طرف کې چې کومه آبادي وه چې انسان هلته تللی شي، نو هغه ځای ته ورسېده. دې مقصد دا نه دی چې آخري د غرب هغه آخري حد ته ورسېده، یعنې تر کوم ځای پورې چې آبادي وه هغه ځای ته ورسېده. وجدها، پیدا یې که د لمر تغربو، چې غروب یې کاوه او ډوبېده، فی عین حمئة، په داسې چینه کې، حمئة چې د تورې خټې چینه وه. د لمر په بحر کې پرېوته، ان ظاهرا د هغه په سترګو کې داسې معلومېده چې د لمر په دې بحر کې ډوبېږي، یعنې هغه طرف ته بحر و، د دې بحر نه الله تعالی تعبیر کړی فی عین حمئة. د ده په سترګو کې داسې معلومېدله لکه د لمر چې په یوه توره چینه کې ډوبېږي، لکه د تورو خټو چینه چې لکه په دې کې چې لمر ډوبېږي. که نه اصل کې خو لمر خو ډېر غټ دی، لمر خو په بحر کې نه ډوبېږي. د لمر دپاره خو الله تعالی خپل مدار ټاکلی دی، لمر په هغه کې ګرځي راګرځي. لیکن الله فرمایي وجدها، ده داسې احساس وکړه تغرب فی عین حمئة، چې ډوبېږي د لمر په داسې چینه کې چې هغه د تورو خټو چینه وه. حمئة تورې خټې ته وایي. مقصد دریاب دی چې دا دریاب داسې معلومېده لکه د تورې چینې په شان چې د لمر په دې کې ډوبېږي. ووجد عندها قوما، او پیدا یې که عندها د هغې سره د دې لمر د ډوبېدو په ځای کې قوما، یو قوم پیدا که چې دا کافران وه. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. نو الله تعالی فرمایي چې موږ ورته وویلې یا ذا القرنین، ای ذوالقرنین. د دې نه بعضې علماو استدلال کړی دی چې ذوالقرنین پیغمبر و، لیکن اکثر علما وایي چې پیغمبر نه و، د الله تعالی یو نیک بنده و، د الله موحد بنده و، او د الله د دین دپاره جهادونه کړي دي، سفرونه یې کړي دي، لیکن پیغمبر نه و. نو کیدای شي د پیغمبر په واسطه باندې الله ورته د امر کړی. لکه مخکې سوره بقره کې د طالوت واقعه ذکر شوه چې طالوت په هغه زمانه کې د مؤمنانو مشر و، لیکن پیغمبر نه و. نو هره خبره چې به الله هغه ته کوله د پیغمبر په واسطه به یې کوله. یا بعضې مفسرین وایي چې الله ورته الهام وکړه، پیغمبر نه و. قلنا یا ذا القرنین، نو وویلې موږ هغه ته ای ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. الله تعالی ورته اختیار ورکړه، اما ان تعذب، یا عذاب ورکړه هغوی ته، یا به ورته عذاب ورکړي، یعنې عذاب ورته ورکړه، او د ابتدا نه قتل که او بندیان یې که وینیسه، غلامان ځینې جوړ که. و اما ان تتخذ فیهم حسنا، او یا دا چې ونیسه ته په دوی کې حسنا، د
د احسان لاره پکې ونیسه، نیکه لاره د دوی په باره کې اختیار کا، یعنې دوی سره احسان وکړه، د حق طرف ته دعوت کا او دوی سره احسان وکړه. لکه زموږ په دین کې هم داسې دي فاما منا بعد واما فداء، چې بندیان یا قتل کیږي یا د هغو سره احسان کیږي یا د هغو نه فدیه اخیستل کیږي. نو الله ورته اختیار ورکړی و چې ستا لپاره اختیار دی چې دې قتل کوي او که د هغو سره نیکه معامله کوي، اسلام ته دعوت کې او احسان ورسره وکړي. قال اما من ظلم، لیکن دا ډېر عادل انسان و نو ډېره مناسبه لاره انتخاب کړه. قال وی ویلې اما من ظلم، هغه څوک چې ظلم وکړي، یعنې په دې خپل کفر باندې په دې خپل شرک باندې کلک پاتې شي او زما دعوت ونه مني، فسوف نعذبه، نو زر ده چې عذاب به ورکړو موږ هغه ته، د هغه مقابل کې به قتال وکړو او داسې کسان به موږ قتل کړو. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ثم يرد إلى ربه، بیا به ور وګرځي خپل رب ته په آخرت کې، فيعذبه عذابا نكرا، نو عذاب ورکړي الله تعالی هغه ته په آخرت کې عذابا نكرا، ناشنا عذاب او ډېر سخت عذاب. واما من آمن، او هغه څوک چې ایمان راوړ، وعمل صالحا، دا مخکې اما من ظلمه، د ظلمه کې مراد کفر او شرک دی، د دې مقابل نه معلومیږي. واما من آمننا، اما من ظلمه معنا یعنې هغه څوک چې په دې خپل کفر او شرک باندې کلک پاتې شو، ځکه شرک لوی ظلم دی، ان الشرک لظلم عظیم. واما من آمن، او هغه څوک چې ایمان راوړ، وعمل صالحا، او نیک عمل وکړه، فله جزاء الحسنى، نو د هغه دپاره په بدله کې جنت دی، د هغه دپاره په بدله کې الحسنى، حسنا ده، حسنا معنا جنت، یعنی فله الحسنى جزاء، نو د هغه دپاره حسنا ده، نیکه بدله ده، جزاء د جزاء او د بدلې په اعتبار باندې. وسنقول له من امرنا یسرا، او زر ده چې وبوایو موږ هغه ته من امرنا په باره د کار زموږ کې یسرا اسانه خبرې، موږ به د هغه سره اساني وکړو او سختي به ورته سره ونه کړو، یعنې په داسې شاقه شیانو باندې به مکلف نه کړو چې د هغو د طاقت نه پورته دي. لکه بعضې پاچاهان چې منطقې ونیسي نو خلکو باندې جزیه مقرر کړي، ورباندې ټکسونه ورباندې مقرر کړي چې د خلکو د طاقت نه پورته وي، نو دا کار به نه کوو، د هغو سره به موږ اساني وکړو او د الله تعالی اسانه دین به ورته بیان کړو. د الله دین دا هم اسانه دی، ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تعالی هیڅ څوک نه مکلف کوي مګر په اندازې د طاقت د هغه باندې. ثم اتبع سببا، دا د هغه دویم سفر دی، دویم سفر د مشرق طرف ته دی. ثم اتبع سببا، بیا تابع شو د اسبابو پسې، ان اسباب خپل مخې ته واچول په کار باندې او د مشرق په لاره باندې روان شو سره د خپل ټولو امکاناتونه. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تر دې پورې کله چې ورسېده مطلع الشمس، ځای د راختلو د لمر ته. د دې نه هم مقصد د مشرق طرف ته چې کوم ځای کې آبادي وه، د آخري آبادۍ پورې چې ورسېده، د مغرب طرف نه چې مشرق طرف ته سفر شروع کړه، په دې لارو کې مختلف کلي چې مخې ته ورتله، د ټولو کلو والا ته دعوت کاوه، که چا به دعوت مانه په خپل حالت پرېښوده او که چا به مزاحمت کاوه د هغو سره قتال کاوه، تر دې پورې چې مشرق ته ورسېده. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تر دې پورې کله چې ورسېده ځای د راختلو د لمر ته، یعنې د شرق خواته آخري آبادۍ ته ورسېده. وجدها، پیدا یې کړه د لمر، تطلع على قوم، چې د لمر راخته په داسې خلکو باندې، په داسې قوم باندې،
لم نجعل لهم چې نو ګرځولې موږ د هغوی دپاره من دونها د لمر مخې ته سترا هیڅ پرده. داسې خلک یې پیدا کړي چې وحشي خلک وه او دا په غارونو کې اوسېده، کورونه یې هم نه وه، لباسونه یې هم نه وه، او څه ونې یا غر یا بل شی داسې نه و چې د دوی او د لمر په منځ کې حایل واقع شي، د لمر د ګرمۍ نه یې وساتي. نو دوی په غارونو کې اوسېدل. کذالک همدغه رنګې دوی سره هم وکړه، لکه د مخکې خلکو باره کې چې کومه خبره یې وکړه. که څوک ظلم وکړي او کفر او شرک باندې کلک پاتې شي نو د هغه سره به قتال کوو او الله به ورته عذاب ورکوي په آخرت کې. او که چا ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړه نو هغه دپاره په آخرت کې هم نیکه بدله ده او دنیا کې به ورسره هم موږ اساني وکړو. نو کومه معامله چې د مخکینیو خلکو سره کړې وه کذالک الله فرمایي همغسې معامله د دې خلکو سره هم وکړه. وقد احطنا بما لديه خبرا، وقد احطنا او یقینا احاطه کړې ده موږ بما لديه په هغه اسبابو باندې او په هغه امکاناتو باندې لديه چې د سره و خبرا د علم په اعتبار باندې. الله فرمایي د سره چې کوم امکانات و، د سره چې کوم اسباب و، د اسباب یوازې ما ته معلوم دي. یعنې دومره ډېر اسباب ورسره و، دومره امکانات و لښکرې ورسره وې چې د دې کثرت او زیاتوالی یوازې الله ته معلوم دی، یوازې د الله په علم کې دي. یا د کذالک معنا کذالک همدغسې وکړه لکه څنګه چې موږ د دې بیان وکړو تاسو ته. که څوک دا خبره وکړي چې دا خو ډېره سخته خبره ده، یو څوک د مشرق ته لاړ شي، مغرب ته لاړ شي، بیا د مشرق ته لاړ شي، په دې ټوله ځمکه باندې د وګرځي، دا خو ډېر امکانات غواړي. الله فرمایي چې نام داسې وکړه وقد احطنا بما لديه خبرا او احاطه کړې ده موږ بما لديه په هغه امکاناتو اسباب باندې چې د هغه سره وه خبرا د علم په اعتبار باندې. هغه سره دومره امکانات، دومره لښکرې ورسره وي، دومره اسباب ورسره وو چې یوازې الله ته معلوم دي، یوازې د الله په علم کې وو. ثم اتبع سببا بیا روان شو په بله لاره باندې او اسباب د ځان سره واخیستل. دا کوم اسباب امکانات چې ورسره وو دا یې د ځان سره واخیسته. په دې باره کې اختلاف دی چې دا کم طرف ته لاړه. اکثر مفسرین وایي چې دا دریم سفر یې شمال طرف ته کړی دی، بیا شمال طرف ته سفر وکړه. لیکن قرآن کریم دا خبره ذکر کړې نه ده. حتی اذا بلغ بین السدین، تر دې پورې کله چې ورسېده بین السدین ما بین د دوه غرونو ته، وجد من دونهما قوما، پیدا یې که د دې غرونو مخې ته قوما داسې قوم لا یکادون یفقهون قولا چې نږدې نه وو هغوی یفقهونه چې پوه شي قولا په خبره باندې. دلته یې داسې خلک پیدا کړه چې دا ډېر عقب مانده خلک وه او د بل چا په ژبه باندې هم بلکل نه پوهېدل، غیر د خپلې ژبې نه په بله ژبه باندې نه پوهېدل، او داسې غبیان غوندې خلک وو، په خبره باندې سر نه خلاصېده. قالوا یا ذا القرنین، نو وویل دوی ای ذو القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یقینا یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فساد کوونکي دي په ځمکه کې. یأجوج و مأجوج موږ ته نږدې دي چې دا د آدم علیه السلام په اولاد کې دوه قومونه دي، د یافس په اولاد کې، او دا منبع د فساد دي. نو دا دوی ته نږدې اوسېدل او دا به کله کله راوتل او چورو چپاول به یې کوو، د دوی اولادونه به یې تښتول، فساد ورانی به یې کوو. نو دې باره کې وویلې چې ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یقینا یأجوج و مأجوج فساد کوونکي دي په ځمکه کې، ظلمونه کوي، قتلونه کوي، چورو چپاول کوي.
فهل نجعل لك خرجا، نو آیا مقرر کو منګه لکه ستا دپاره خرجن څه خرچه څه پیسې راجمع کو منګه او تا ته درکو على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، په دې شرط باندې ان تجعل بيننا وبينهم چې جوړ کې ته په مابین زمونږ کې او په مابین د دوی کې سدن یو دیوال، زمونږ او د دوی په منځ کې یو دیوال جوړ کې چې د دوی مخه ونیسي. او دا خبرې یا د ترجمان په واسطه وکړي یا دا دی چې الله تعالی ذوالقرنین د دوی په خبر باندې پوه کړه، لکه سلیمان علیه السلام چې د مرغانو په ژبه باندې پوهېده، نو الله تعالی د دې خلکو په ژبه باندې ذوالقرنین پوه کړه. قال ما مکني فيه ربي خير. یاجوج و ماجوج د دې باره کې بعضې خلک وایي چې دا همدغه چینایان دي، یا بعضې خلک وایي تاتاریان دي، بعضې خلک وایي چې مغولان دي، او بعضې خلک وایي چې دا ترکان دي، لیکن دا ټولې خبرې غلطې دي، ځکه د یاجوج و ماجوج باره کې په حدیثو کې راغلي دي چې دا کله راوځي نو دا د قیامت د علاماتو نه دي. یاجوج و ماجوج چې کله راوځي دا د قیامت علامه ده، او د قرآن کریم نه هم دا معلومیږي، لکه دلته هم الله دا خبره ذکر کړې ده وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. دې نه هم معلومیږي چې دا به په آخر کې راوځي او ډېر په کثرت سره به راوځي تر دې پورې چې داسې موجونه به وهي، یو په بل کې به موجونه او څپې به وهي د کثرت او ازدحام د وجې نه، او په دې وخت کې به شپېلۍ کې پوکی وشي او الله تعالی به دا ټول انسانان را جمع کړي. او داسې په صورت انبیا کې الله دا خبره ذکر کړې ده حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، تر دې پورې کله چې را خلاص شي یأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون، او هغوی به د هر اوچت ځای نه راوځي او منډې به وهي، د ځمکې طرف ته به منډې راوهي. واقترب الوعد الحق، او ډېره نږدې به شي هغه حق وعده چې هغه قیامت دی، قیامت به راورسېږي، نو دوی په راوتلو باندې به قیامت قایمیږي. او په حدیثو کې هم دا خبره ذکر شوې ده چې د یاجوج و ماجوج راوتل دا د اشراطو د علاماتو د قیامت نه دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې، مسلم کې حدیث دی، دجال چې کله راوځي او عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوز شي او عیسی علیه السلام دجال قتل کی، دجال چې کله قتل که نو بیا به دغه نه وروسته یاجوج و ماجوج پیدا شي، دا به راوځي. الله تعالی به عیسی علیه السلام ته وحی وکړي چې ما څه داسې بندګان رایستلي دي لا یدان لاحد بقتالهم، چې هیڅوک د هغو مقابل کې د قتال کولو طاقت نه لري. فحرز عبادي الى الطور، نو دا زما بندګان دا دې غره ته بوځه او په غره کې د هغو حفاظت وکړه. نو بیا به د یاجوج ماجوج دا به راوځي وهم من كل حدب ينسلون، او د هر اوچت ځای نه به منډې راوهي. دا به د طبریې بحیرې باندې تیر شي، دا اوله صفحه به یې تیره شي ورباندې، نو حدیث کې راغلي فیشربون ما فیها، په دې بحیره کې څومره اوبه دي هغه ټولې اوبه به وڅښي. بیا د دوی هغه آخري کسان چې په دې باندې تیر شي نو بیا به ووایي چې لقد کان بهذه مرة ماء، په دې بحیره کې وخت اوبه وي، هغه ټوله بحیره به وچکي. عیسی علیه السلام او د هغه ملګري به هلته بند پاتې، بیا به عیسی علیه السلام او د هغه ملګري الله ته دعا وکړي، نو الله تعالی به په دوی باندې چینجي مقرر کړي. حدیث کې راغلي فیرسل الله علیهم النغف، الله تعالی به په دوی باندې چینجي راولېږي. نغف هغو جمع ده، نغفتون ده هغو چینجیو ته ویل کېږي چې هغه د دې اوښانو او د میږو په پوزو کې چې کوم چینجي دا به ورباندې الله تعالی مقرر کړي، راوبیلېږي په سټونو کې، نو دوی به قتل به شي او ټول به یو دم قتل شي.
بیا به عیسی علیه السلام او د هغه ملګري ځمکې ته راکوز شي او په ځمکه کې به د لویشتې په اندازې باندې ځای نه وي مګر دا چې د دوی د بدنونو به پکې پراته وي او بدبویي به وي. عیسی علیه السلام او د هغه ملګري به الله ته دعا وکړي، نو الله به ډېر لوی مرغان راولېږي او دا مرغان به د یاجوج ماجوج به د دوی د لاشونه به ویسي او چې الله ورته کوم ځای ښودلی هغه ځای کې به واچوي. بیا به الله تعالی باران راولېږي، داسې باران چې هېڅ ځای به پرې نه دي. فیغسل الارض، دا ځمکه به ټوله پرېمینځي. حتی یترکها کالزلفه، تر دې پورې چې دا ځمکه به داسې پرېږدي لکه د صفا شیشې په شان. بیا به الله تعالی د ځمکې ته امر وکړي چې خپلې میوې راوباسه او خپل برکات راوباسه. نو برکتونه به دونه زیات شي چې بسته یوه ډله به یو انار به خوري، یو انار به د هغو دپاره کافي. او انار چې کله وخوري نو د انار د پوستکي د لاندې به د انار په دې پوستکي به دوی سوری جوړوي، دا به ځان دپاره سایبان ګرځوي. او دارنګه الله تعالی به په شودو کې برکت واچوي. مسلم حدیث کې راغلي په همدغه حدیث کې چې یوه اوښه به د غټې ډلې دپاره یو بسته لوی جماعت دپاره کافي شي. یوه غوا به د بسته یوې قبیلې دپاره کفایت کوي، او یو میږه به د یو غټې کورنۍ دپاره کفایت به کوي. نو دا انسانان به په همدې حالت کې اذ بعث الله ریحا طیبة، الله تعالی به یو خوږه هوا راولېږي، یو مزهداره هوا د دې مؤمنانو د تخرګیو د لاندې. نو په دغه هوا باندې به د مؤمنانو روحونه قبض شي. ویبقى شرار الناس، او هغه بدترین خلق به د ځمکې په مخ باندې پاتې شي. یتهارجون فیها تهارج الحمر، چې دوی به زناګانې به کوي، په ښکاره باندې به زناګانې کوي لکه د خرو په شان، لکه خره چې په ښکاره باندې یو د بل سره هغه کوي، دغسې به دوی بدکاري به کوي. فعلیهم تقوم الساعة، حدیث کې راغلی چې په همدې خلکو باندې به قیامت قایمیږي. او دا یاجوج ماجوج دا د انسانانو نه دي، ځکه حدیث کې راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې د جهنم دپاره چې الله کوم خلک پیدا کړي دي په هر 100 کسانو کې به 999 کسان وي. او دا خبره په صحابو باندې سخته تمامه شوله چې په هر 100 کسانو کې 999 کسان. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسې خوشحاله شئ، ځکه چې د یاجوج و ماجوج نه به 1000 کسان ومنکم واحد، 1000 کسان به د هغو نه او ستاسې نه به یو کس. نو دې نه معلومیږي چې یاجوج و ماجوج دا انسانان دي، لیکن مفسد انسانان دي، او دا الله تعالی بند کړي دي. قالوا یا ذا القرنین، دي خلکو وویل چې ای ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقینا یاجوج و ماجوج فساد کوونکي دي په ځمکه کې. فهل نجعل لك خرجا، نو آیا وګرځو موږ ستا دپاره خرجا خرچه، آیا ستا دپاره څه پیسې میسې راټولې کړو، على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، په دې شرط باندې چې ته جوړ کړي په مابین زموږ کې او په مابین د هغو کې دیوال، دې لپاره چې موږ د هغو د شر نه په امان کې شو. قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة، نو وویل ذوالقرنین ما مکنی فیه ربی، هغه چې طاقت را کړی ما ته، فیه په هغه کې ربي زما رب، ما ته چې الله کوم امکانات را کړي او کوم اسباب الله تعالی ما ته را کړي دي، خیر هغه غوره دی ما ته ستاسې د خرچې په نسبت باندې. فاعینونی بقوة، یعنې زما خرچې ته ضرورت نشته دی، پیسې نه غواړم. اعینونی بقوة، نو تاسې مدد وکړئ زما بقوة، په قوت د سړیو باندې، تاسې ما سره د سړیو کومک وکړئ، ما ته کسان را کړئ. اجعل بینکم و بینهم ردما، نور اسباب و امکانات ما سره شته دي، الله ما ته هر څه را کړي دي.
اجعل بینکم و بینهم چې جوړ کړم زه په مابین ستاسې کې او په مابین د هغوی کې ردمن یعنې بند او دیوال. آتوني زبر الحدید نو کار یې شروع کړ او خپله ذوالقرنین پکې کار کاوه. دې نه معلومیږي چې مسلمان پاچاهان او عادل پاچاهان د خلکو نه باید مال ونه غواړي او خلک باید تکلیف نه کړي بلکې خلکو باندې باید خرچه وکړي. د بیت المال چې کوم امکانات دي په خلکو باندې مصرف کړي نه دا چې خلک په تنګ کړي. آتوني زبر الحدید راکئ ماته زبر الحدید ټوټې د اوسپنې ټوټې ماته راکئ. دیوال شروع شو د اوسپنې د ټوټو نه لکه د خښتو په شان خښتې جوړې کړې او کار شروع شو. وایي ماته د اوسپنې ټوټې راکئ نو دا یې لکه د خښتو په شان کېښودلې. حتی اذا ساوا بین الصدفین تر دې پورې کله چې برابروالی راوسته بین الصدفین په مابین د دې دواړو طرفونو د غره کې یو طرف ته مغر و بل طرف ته مغر و نو دا د اوسپنې دا ټوټې کېښودلې لکه د خښتو په شان نو دواړه طرفونه یې برابر کړه. دا یې چې کله برابر کړه قال انفخو بیا دې خلکو ته امر وکړه انفخو تاسې په بنۍ کې پوکی وکړئ یعنې اور یې بل کړه او بیا په دې بنۍ کې پوکی وکړي تاسو دې لپاره چې اور تیز شي دې لپاره چې دا اوسپنه ګرمه شي. حتی اذا جعله نارا تر دې پورې کله چې وګرځاو هغه یې چې کله وګرځاو نارن اور یعنې دومره یې ګرم کړه چې د هغه نه بیخي اور جوړ شو. قال آتوني بیا دې خلکو ته وویلې آتوني راکئ ماته. هلته یې ورته د مسو یې ورته ګرم کړي وه نو د مسو نه یې ورته مساله جوړه کړه. وایي ماته دا مس راکئ. افرغ علیه چې توی کړم زه په دې باندې قطرا یعنې مس ولې کړی شوي مس چې په اور باندې ګرم شوي او بیا په دې کې ولی شي دې لپاره چې مکمل یې بند شي لکه د مسالې په شکل باندې. نو په دې شکل باندې دا بند یې جوړ کړه ورته دا دیوال یې جوړ کړه. دا چې دا دیوال په کوم ځای کې دی نو بعضې کسان وایي چې دا دنیا خو ډېره مخکې تللې ده دا دیوال خو اوسه پورې چا نه دی کشف کړی. نو ډېر داسې شیان دي چې انسانان نه دي کشف کړي. د دې معنا دا نه ده چې دا به نه وي. لکه بني اسرائیل په میدان تیح کې تقریبا 40 کاله اوسېدل د صحرای سینا نه وتلی هم نه شوه او دوی ته هم څوک نه راتله. نو دا حتمي نه ده چې خامخا د انسانان هر ځای ته لاړ شي او ټول شیان د کشف کړي. الله د دې خبرې ذکر کړی دی او په دې باندې زموږ ایمان دی. فما استطاعوا ان يظهروه فما استطاعوا نو طاقت به نه لري دا یاجوج و ماجوج ان یظهروه دا چې راپورته شي په دې دیوال باندې ځکه دا دیوال یو خو اوچت دی بل دا دی چې ښوی دیوال دی نو په دې راپورته کېدی نه شي. وما استطاعوا او طاقت به نه لري دوی له د دې دیوال دپاره نقبا د سوري کولو یې ځکه مضبوط دیوال دی سوری کېږي به هم نه. قال هذا رحمة من ربي او دا چې څنګه یې جوړ کړه په هغه زمانه کې الله تعالی دته هر قسم امکانات ورکړي وو لکه مخکې دا خبره ذکر شوه وآتیناه من کل شیء سببا. الله فرمایي چې ورکړي وو موږ هغه ته هر قسم اسباب د هر شي نه مې ورته اسباب ورکړي وو. لکه د اهرام د مصر چې هره تیږه یې څومره درنده ده نو دا عقل نه مني چې دا د په هغه زمانه کې چا جوړ کړي نو داسې الله تعالی هغه ته هم دا طاقت ورکړه او دا امکانات ورته الله ورکړي وو. قال هذا رحمة من ربي وویل ذوالقرنین هذا رحمة من ربي دا رحمت دی زما د رب د طرف نه دا چې ما دا دیوال جوړ کړ او د یاجوج و ماجوج او ستاسې منځ کې حائل شو او دا چې یاجوج ماجوج ځمکې ته نشي راوتلی د هغو د فساد مخه مې ونیوله دا زما د رب رحمت دی چې ما باندې وکړه یعنې دا زما خپل کمال نه دی بلکې دا د الله توفیق خو چې ماته راکړه.
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. نو هر کله چې راشي وعد ربي، وعده د رب زما، یعنی کله چې قیامت قایمیږي، د قیامت وعده، جعله دکاء، وبګرځي الله تعالی دغه دیوال دکاء د ځمکې سره هوار، دا به ذره ذره به شي، د ځمکې سره برابر شي. وکان وعد ربي حقا، او دا وعده د رب زما حقا یقیني، چې هغه خامخا واقع کېدونکې ده. مخکې هغه دوه کسانان واقعه چې ذکر شوه، په هغه کې هغه مشرک چې الله ورته څه ناڅه مالونه ورکړي وو، باغونه یې ورکړي وو، نو د خپلو باغونو باره کې ویلی شي زما دا ګمان نه دی چې ان تبید هذه ابدا، چې دا به ختم شي او هلاک به شي هېڅ وخت. نو ذوالقرنین دا خبره وکړه چې نه، دا که هر څونه مضبوط دیوال دی، لیکن کله چې یو خدا د الله د خوا نه رحمت دی، دا زما خپل کمال نه دی. نیکان خلک همیشه دپاره د هر شي نسبت الله ته کوي، دا خپل کمال نه ګڼي. او کله چې د الله وعده د قیامت راشي، نو دا به الله تعالی د ځمکې سره هوار کړي. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. دې نه وروسته الله تعالی د قیامت ذکر کوي، چې کله دا دیوال ونړېږي، یاجوج و ماجوج راووځي، نو د هغو راوتل دا د قیامت نښه ده. وترکنا بعضهم، او پرېږدو موږ بعضهم بعضې د یاجوج و ماجوج لره، یموج فی بعض، چې څپې به وهي په بعضې نورو کې، د ډېر زیاتوالي د وجې نه او د ازدحام د وجې نه به دوی چې کله راوځي د ځمکې ته، داسې یو بل کې به څپې وهي، لکه د بحر د څپو په شان څپې به وهي، په دې شکل به راوځي، راتویږي به. یا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، دې نه مراد عام خلق دي، چې دا عام خلق به د ډېر هیبت د وجې نه داسې یو بل کې به ننوځي، ګډ وډ او خلط و ملط به شي، او داسې د خلکو یو شور و غلبله به جوړه شي. ونفخ فی الصور، او پوکی به وشي په شپېلۍ کې، یعنې کله چې یاجوج و ماجوج راوځي، د هغو راوتل دا د قیامت نښه ده. ونفخ فی الصور، او پوکی به وشي په شپېلۍ کې، اسرافیل علیه السلام به په شپېلۍ کې پوکی وکړي، او دې نه مراد نفخه ثانیه ده، یعنې هغه نفخه چې هغه د انسانانو د ژوندي کېدلو دپاره ده. فجمعناهم جمعا، راجمع به کړو دا خلک جمعا، په راجمع کولو باندې. دا ټول انسانان وروسته د دې نه چې بدنونه یې خاورې شوي دي، الله تعالی به د محشر میدان ته راجمع کړي. وعرضنا جهنم، او پیش به کړو جهنم یومئذ، په دغه ورځ باندې، للکافرین، کافرانو ته، عرضا په پیش کولو باندې، یعنی الله تعالی به جهنم د خلکو ته ښکاره کړي، کافرانو ته به الله جهنم ښکاره کړي. وبرزت الجحیم للغاوین، جهنم به سرکشو انسانانو ته ښکاره کړی شي. الذین کانت اعینهم فی غطاء، دلته الله تعالی د هغو د عذاب اسباب ذکر کوي چې الله ورته اسباب د هدایت ورکړي وو، او د هدایت د اسبابو نه استفاده ونه کړه. الله ورته سترګې ورکړې وې، الله ورته غوږونه ورکړي وو، لیکن دوی په دې باندې حق معلوم نه کړ. الذین، هغه کسانان، کانت اعینهم، چې وې د دوی سترګې، فی غطاء، په پرده کې، عن ذکري، زما د یاد نه، یعنې د هغو شیانو د لیدلو نه، کومو شیانو باندې چې انسان ته الله یادېږي، چې د الله تعالی په دې کائناتو کې سوچ او فکر نه کوو، د الله په دې کائناتو ته د عبرت په نظر باندې نه کتلې، چې د دې نه د الله تعالی په توحید باندې استدلال کړی وی، او د الله عظمت یې زړه ته کوز شوی وی. وکانو لا یستطیعون سمعا، او ودوی لا یستطیعون، چې طاقت یې نه لاره، سمعا، د خبرو د اورېدلو، یعنې الله ورته غوږونه ورکړي وو، لیکن په غوږونو باندې د حق خبرې نه اورېدلې، نو په دې وجه باندې الله ورته د عذابونه ورکوي. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادي من دوني اولیاء. په دې آیتونو کې الله تعالی
رد کوي په هغو کسانانو باندې چې د الله نیکان بندګان د الله سره شریکان ګرځولي دي، پیغمبران د الله سره شریکان ګرځولي، اولیاء د الله سره شریکان ګرځولي، ملائکه د الله سره شریکان ګرځولي دي. الله په هغو باندې رد کوي. افحسب الذین، آیا ګمان کوي هغه کسانان کفرو چې کفر یې کړی دی، یعنی په دې خبره باندې انسان کافر کیږي چې د الله نه بغیر د الله د پیغمبر عبادت وکي، د ملائکو عبادت وکي، د اولیاء عبادت وکي، نو الله ورته کفرو ویلي. افحسب الذین، آیا نو ګمان کوي هغه کسانان کفرو چې کفر یې کړی دی، ان یتخذوا عبادي، دا چې ونیسي دوی عبادي زما بندگانو لره، من دوني زما نه بغیر، اولیاء دوستان او معبودان. آیا دوی دا فکر کوي که موږ د الله نیکان بندگان ملائکه او پیغمبران لکه نصاراو عیسی علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی دی، مریم د الله سره شریک ګرځولی، یهود عزیر علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی و. داسې ډېر خلک دي چې هغه د الله نیکان بندگان د الله سره شریکان ګرځوي. څوک د شیخ عبدالقادر جیلاني عبادت کوي، څوک د شیخ احمد بدوي عبادت کوي، څوک د بل ولی عبادت کوي. نو آیا دوی دا ګمان کوي چې دا کار به دوی ته فایده ورکړي او د الله عذاب به د هغو نه دفع کړي؟ دلته دا عبارت محذوف دی. آیا ګمان کوي هغه کسانان چې کفر یې کړی دی په دې خبره کافر شوي دي چې یتخذوا عبادي، دا چې وبنیسي دوی زما بندگان، من دوني ما سوا زمانه، اولیاء دوستان، معبودان چې هغه به دوی مدد وکړي. لکه همیشه دپاره مشرکان د دې دپاره شرک کوي چې د خپل معبودان د ځان دپاره شفعا ګڼي. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وایي دا د الله په دربار کې زموږ دپاره شفاعت کوونکي دي او دا موږ الله تعالی ته نږدې کوي. نو آیا دوی دا ګمان کوي چې دوی به د الله د عذابه بچ کړي چې دغه اولیاء او انبیاء ملائک چې دوی د الله سره شریکان ګرځولي، آیا دغه معبودان به دوی د الله د عذابه بچ کړي؟ نه، داسې نه کېږي. انا اعتدنا جهنم، یقینا موږ تیار کړی دی جهنم، للکافرین دپاره د کافرانو. بیا ورته الله کافرانو ویلي، یعنې دپاره د هغو کسانانو چې د الله نیکان بندګان د الله سره شریکان ګرځولي دي. نزلا د مېلمستیا په اعتبار باندې، نزل مېلمستیا ته وایي. الله تعالی تحکما او استهزاء دې ته مېلمستیا وویلي. جهنم خو مېلمستیا نه ده، لیکن الله استهزاء دې ته مېلمستیا وویلي. یقینا تیار کړی دی موږ جهنم د کافرانو دپاره نزلا مېلمستیا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، په دې آیت کې الله تعالی رد کوي په هغه چا باندې چې هغه یو عمل کوي د شرک په طریقه باندې، د بدعت په طریقه باندې، شرک کوي، بدعت کوي او ځان ته نیک عمله وایي. په داسې خلکو باندې الله رد کوي. لکه ډېر خلک دي چې هغه د اولیاءو عبادت کوي، د پیغمبرانو عبادت کوي او دا خپل کار ورته دین ښکاره کېږي چې دا خو دین دی، دا خو زه د الله د پیغمبر تعظیم کوم، دغه محبت په زړه کې لرم، دغه احترام زه کوم. الله تعالی د اولیاءو عبادت هغه ته وسیله ورته وایي چې دا خو وسیله ده، یا د هغو احترام دی، د هغو محبت دی. یا بعضې بدعتي کارونه کوي، داسې کارونه چې الله او رسول په هغې باندې امر نه کړی او دا ورته ښه معلومیږي. نو الله فرمایي چې دا ډېر بدبخته انسانان دي، د هغو ټول اعمال برباد دي. قل ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم، هل ننبئکم، آیا خبر درکم تاسو ته بالاخسرین، په هغه کسانانو باندې چې هغه ډېر زیات تاوانیان دي، اعمالا د اعمالو په اعتبار باندې. آیا تاسې ته هغه کسان ونه ښیمه چې د عمل په لحاظ باندې تباه و برباد دي؟ کوم کسانان دي؟ الذین ضل سعیهم، هغه کسانان ضل سعیهم چې برباد دی عمل د هغوی، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې چې کوم اعمال کوي،
هغه اعمال بالکل برباد دي. وهم يحسبون او دوی دا ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې هغوی يحسنون احسان کوي صنعا د عمل په اعتبار باندې دوی ته د خپل عمل ښایسته عمل معلومیږي. دا کوم شرک چې دوی کوي وایي دا خو موږ د اولیاو عزت کوو، د هغوی احترام کوو، هغوی موږ الله ته وسیله کوو، هغوی موږ د ځان دپاره شفاعه ګڼو، دا د هغو د محبت دپاره موږ د کارونه کوو. نو الله فرمایي چې اعمال برباد دي لیکن دوی ته خپل عمل ښایسته عمل معلومیږي. او دارنګه هغه څوک چې د الله د پیغمبر د طریقې په خلاف باندې عمل کوي، په بدعي طریقې باندې عمل کوي، نو خپل عمل ورته ښایسته عمل معلومیږي، په حقیقت کې هغه عمل برباد دی. ځکه د الله رسول فرمایي چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. که چا داسې عمل وکړي چې موږ په هغه باندې امر نه کړی هغه عمل مردود دی. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اولئک دا قسم خلق، الذین دا هغه خلق دي کفروا بآیات ربهم چې کفر کړی دی په آیاتونو د رب خپل باندې، ولقائه او د خپل رب په ملاقات باندې. دا مشرکان یو دا چې الله تعالی په آیاتونو باندې کفر کړی دی. د الله د آیاتونو نه مراد د الله د توحید دلایل دي، که هغه قرآنی دلایل دي او که هغه تکوینی دلایل دي. تکوینی دلایل لکه الله د اسمانونه پیدا کړي، الله ځمکه پیدا کړي، دا هر څه د الله د توحید دلایل دي، د الله د توحید آیاتونه دي. او قرآنی دلایل چې په قرآن کې الله خپل توحید بیان کړی دی، نو د الله تعالی د توحید په آیاتونو باندې کفر کوي. او بل دا چې الله تعالی په ملاقات باندې کفر کوي، په آخرت باندې ایمان نشته دی. فحبطت اعمالهم، نو برباد دي عملونه د هغوی، هغه عملونه چې دوی ته ښایسته معلومیږي د کفر د وجه نه د هغو د اعمال برباد دي. ځکه د کفر سره الله تعالی هیڅ عمل نه قبلوي. د عمل د قبولیت لپاره یو شرط ایمان دی. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، فلا نقیم لهم، نو نه به قایموو موږ د دوی دپاره یوم القیامة د قیامت په ورځ باندې وزنا وزن. د الله تعالی په تله کې به د هغو هیڅ وزن نه وي، د داسې انسانانو به هیڅ وزن نه وي. لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انه لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامة لا یزن عند الله جناح بعوضة. یو ډیر لوی او چاق کافر به د قیامت په ورځ باندې راوستلی شي، دا به راشي، دا چې کله په تله کې وتلل شي لا یزن عند الله جناح بعوضة، نو د الله تعالی په نزد باندې به د میاشتې د وزر په اندازې باندې وزن ونه لري. نو د هغو به هیڅ وزن د الله په نزد نه وي. لکه په انسان کې چې وزن پیدا کېږي د عمل او د عقیدې په وجه پیدا کېږي، یا به خپله انسانان تلل کېږي، یا به د هغو عملنامې تلل کېږي، یا به د هغو اعمال تلل کېږي. ټول ثابت دي. نو که انسان وتلل شي عقیده یې جوړه نه وه، داسې انسان به د الله په نزد باندې هیڅ وزن ونه لري. د عبدالله بن مسعود باره کې راغلی دي، هغه داسې نری غوندې و، دا پونډې یې نرۍ نرۍ وې. نو چا دغه دا پونډې ولیدې چې پونډې یې ډېرې نرۍ وې، ویې خندلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویلې چې د ده دا پونډې به د قیامت په ورځ باندې د احد د غره نه به هم ډېرې درندې وي د الله په نزد باندې. یا فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، قائم به نه کړو د هغو دپاره د قیامت په ورځ باندې وزنا تلل د اعمالو. یعنې داسې کسان به بغیر د وزن نه، بغیر د حساب نه به دوزخ ته ځي. لکه مؤمنانو کې بعضې داسې کسان دي چې هغه به بې حسابه جنت ته داخلیږي، او داسې انسانان به الله تعالی به هم داسې دوزخ ته بیایي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اوس الله تعالی په دې آیتونو کې مؤمنانو ته بشارت ورکوي. مخکې تخویف الله ذکر که کافرانو ته او مشرکانو ته، اوس الله تعالی په دې کې مؤمنانو ته بشارت ذکر کوي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا هغه کسانان چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي، كانت لهم جنات الفردوس، وی به د هغوی دپاره
جنتونه د فردوس نزلا د مېلمستیا په لحاظ باندې الله تعالی به هغو ته په مېلمستیا کې جنت الفردوس ورکوي، فردوس جنتونه ورته الله ورکوي. لکه مخکې د کافرانو باره کې الله ویلي انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، چې د کافرانو مېلمستیا جهنم دی. د مؤمنانو او د نیک عملو انسانانو مېلمستیا به جنات الفردوس به وي. جنات الفردوس، فردوس په عربي ژبه کې هغه ګڼو ونو ته ویل کېږي. او په حدیث کې راغلی دي ان فی الجنة 100 درجة، په جنت کې 100 درجې دي. ما بین كل درجتين كما بين السماء والأرض، د هر دوه درجو په منځ کې دومره مسافه ده لکه د اسمان او د ځمکې منځ کې. والفردوس اعلاها درجة، او فردوس د ټولو نه د جنت هغه اوچته درجه ده. او د هغه نه پاس عرش دی، د الله عرش دی. او د الله تعالی د عرش نه د جنت د نهرونه دا جاری دي، 4 نهرونه. فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، نو کله چې تاسې د الله نه سوال کوئ نو تاسې د الله نه فردوس، جنت فردوس وغواړئ. خالدین فیها، همیشه به دوی په دې جنات الفردوس کې. لا یبغون عنها، نه به لټوي دوی عنها د دې جنتونو نه حولا، اوړېدل او نقل کېدل. د انسان طبیعت دا دی چې انسان په یو ځای کې په تنګېږي، نو همیشه یې طبیعت دا وي چې بل ځای ته لاړ شي، یو نوي ځای ته لاړ شي. لیکن دا به دومره ښایسته ځای، الله فرمایي چې لا یبغون عنها حولا، چې دا جنتیان به د هغه نه بل طرف ته د انتقال کولو طلب نه کوي، ځکه هلته به خوشحاله وي. د هغه نه ښایسته ځای نشته دی، د هغه نه بهترین ځای نشته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. په دې آیت کې الله تعالی د خپلو کلماتو د کثرت ذکر کوي، د الله د کلماتو د کثرت او د الله د علم د وسعت ذکر الله کوي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم لو كان البحر، کچیرته وي بحر مدادا لكلمات ربي، سیاهي او رنګ لکلمات ربي، د پاره د کلمو د رب زما، د الله تعالی چې کوم کلمات دي، که د الله تعالی تکویني کلمات دي، که د الله شرعي کلمات دي، نو د الله کلمات دومره زیات دي. که چېرته دا بحر د الله د کلمو دپاره سیاهي شي او رنګ شي، او په دې باندې د الله د کلمو لیکل شروع شي، لنفد البحر، نو خامخا دا بحر به ختم شي. قبل ان تنفد کلمات ربي، مخکې د دې نه چې ختم شي کلمې د رب زما، مخکې د دې نه چې د الله د کلمو د لیکل ختم شي، بحر به ختم شي. ولو جئنا، اگر چې راوړو منګه د لیکلو د دې کلماتو لپاره، بمثله، په مثل د دې بحر باندې بل بحر، مددن یعنې زیاتوالي په اعتبار باندې، اگر چې بل بحر د دې سره امداد وکړي، په بل بحر باندې دا بحر زیات شي او دا سیاهي زیاته شي په دې هغې باندې، لیکن بیا به هم د الله کلمات ونشي لیکلی. او په سورة لقمان کې الله فرمایي ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. که د ځمکې په مخ باندې چې څومره ونې دي، که دا ونې قلمونه شي، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، او دغه بحر چې په دنیا کې دی د دې سره اضافه نور او بحرونه اضافه شي او د الله د کلماتو لیکل شروع کی، ما نفدت کلمات الله، دا ونې به هم ختم شي، دا بحرونه به ټول ختم شي، لیکن د الله د کلماتو لیکل به ختم نشي، د الله کلمات به ختم نشي. د الله کلمات دومره زیات دي، نو د الله علم څومره زیات دی چې د الله کلمات دومره زیات دي، نو د الله علم به څومره زیات دي. عبدالله بن عباس وایي په دې صورت کې مخکې دا خبره الله تعالی ذکر کړه، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او تاسو ته نه دی درکړل شوی د علم نه مګر ډېر لږ. د یهودو د بېادبۍ په شکل باندې دا خبره کوله
چې زموږ سره د الله علم دی، ځکه موږ سره د تورات علم دی او تورات د الله علم دی، نو موږ سره د الله علم شته دی. نو الله دا آیت راولېږه چې نه، د الله علم ډېر فراخه دی، د الله کلمات دومره زیات دي، که دا بحر شي د بحر سره بل بحر شي، که دا د الله د کلماتو لیکل شروع کي نو دا بحرونه به ختم شي، لیکن د الله د کلماتو لیکل به ختم نشي. نو ځکه الله فرمایي چې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او تاسو ته نه دی درکړل شوی د علم نه مګر ډېر لږ. او د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په واقعه کې مې یو درس دغه و چې موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام دا خبره کړې وه چې زما علم او ستا علم د الله د علم په مقابل کې دومره هم نه دي، لکه دا مرغۍ چې د بحر نه یو څاڅکي یا دوه څاڅکي اوبه راواخیستلې، نو زما علم او ستا د علم نسبت د الله د علم په مقابل کې دوه قمر هم نه دی، لکه دا یو څاڅکی دا دوه څاڅکي د بحر په مقابل کې. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. چون په دې صورت کې د توحید موضوع مهمه موضوع صورت په اول کې دا خبره ذکر شوې وه، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، او یری هغه کسانان چې هغوی دا خبره کوي چې الله د ځان لپاره اولاد نیولی دی، الله ته د شرکاو نسبت کوي، الله ته د نازولو نسبت کوي. نو په آخر کې الله خپل توحید ذکر کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ذکر کوي. قل انما انا بشر مثلكم، ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم انما انا بشر مثلكم، یقینا زه بشر یم مثلكم ستاسو په شان، زه لکه د عامو انسانانو په شان انسان یم، یعنی زه ملک یا اله نه یم. نو د الله په دې کائناتو کې خو د پیغمبر نه هېڅوک اوچت نه دي، نو کله چې پیغمبر لکه د عامو انسانانو په شان انسان دی یعنی اله نه دی، نو د الله نه بغیر هېڅوک اله نشي کېدلی، چې پیغمبر اله نشي کېدلی بل هېڅوک اله نشي کېدلی. لیکن زما او ستاسې فرق څه دی؟ یوحى الی چې ما ته وحي کېدلی شي د دې خبرې انما الهکم اله واحد، او ما ته چې کومه وحي کېږي د وحي خلاصه دا ده او د وحي هغه اهمه خبره دا ده چې د الله توحید ته دعوت. انما الهکم اله واحد، چې یقینا الهکم هغه ذات چې هغه ستاسې د عبادت لایق دی او ستاسې د عبادت مستحق دی. اله واحد، یو اله دی او د هغه سره په الوهیت کې هیڅوک شریک نشته دی، نه پیغمبران شریک دي، نه ملائک، نه انسانان، نه پیران او هیڅوک. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، نو هغه څوک چې امید لري لقاء ربه د ملاقات د رب خپل، که څوک دا عقیده ساتي چې سبا د قیامت په ورځ باندې د الله سره مخامخ کېدونکی دی، الله سره حساب و کتاب کوي، نو که په هغه ورځ باندې څوک د کامیابۍ امید لري چې زه کامیاب شمه، نو دوه کاره دې وکړي. فلیعمل عملا صالحا، یو دا دی چې عمل دې وکړي عملا صالحا، نیک عمل. نیک عمل دې ته ویل کېږي چې عمل د الله د پیغمبر په طریقه باندې، د عمل طریقه د ځان نه جوړه شوې، د الله د پیغمبر په طریقه باندې. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او بل دې دا کار وکړي ولا یشرک بعبادت ربه، او نه دې شریکوي په عبادت د رب خپل کې، الله ته چې کوم عبادت کوي په هغه کې دې نه شریکوي احدا، هېڅوک د الله سره شریک نه مقرروي، یعنی عمل دې خالص د الله دپاره وکړي. انسان دې عمل وکړي، عبادت دې وکړي، او دا عمل دې صالح عملي. صالح عمل دې ته ویل کېږي چې د الله د پیغمبر په طریقه باندې د عمل دپاره دې د ځان د طریقې نه جوړوي. یو څوک ذکر کوي د الله د پیغمبر په طریقه دې ذکر وکړي، دا که یو څوک ټوله شپه لګیایي او هو الله لاسپیکر یې چالان کړی چغې وایي، نو که هر څونه اخلاص پکې دا عمل الله نه قبلوي، ځکه دا د الله د پیغمبر طریقه نه وه. نو عمل دې د الله د پیغمبر په طریقه وکړي. یو ځل دې یو څوک سبحان الله ووایي، د الله د پیغمبر په طریقه دې ووایي، دغه یو سبحان الله دا د الله په نسبت باندې ډېر زیات وزن لري. او که ټوله شپه یو څوک کیني او هغه عمل د الله د پیغمبر په طریقه نه د ځان طریقه جوړه کړي، هغه عمل الله نه قبلوي. بل دا دی ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او نه دې شریکوي په عبادت د رب خپل کې احدا، هېڅوک.
شرک دې نه کوي. شرک خو یو دا دی چې هغه عبادت چې هغه د الله حق دی دا د یوازې د الله پورې خاص وګرځوي، په هغه کې د الله سره بل څوک نه شریکوي. سجده یوازې د الله تعالی حق دی، یوازې الله ته د سجده کوي. سر کته کول یوازې د الله حق دی، یوازې الله ته به سر کته کوي. نظر کول یوازې د الله تعالی حق دی، یوازې د الله په نوم باندې به نظر کوي. که په دې کې د الله سره بل څوک شریک وګرځاو نو ابد الابد د هغه ځای جهنم دی. او بل دا دی چې که عبادت د الله دپاره هم کوي خالصانه به وي، د الله دپاره یوازې د الله دپاره وي. که یو څوک د الله دپاره عمل کوي په عمل کې ریا، تظاهر، شهرت دا اراده وي نو داسې عمل هم الله تعالی نه قبلوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایلی دي انا اغنى الشرکاء عن الشرک، زه غنی یم د شریکانو نه، د هغو د حصو نه زه غنی یم. که چا داسې عمل وکړه اشرک فیه معي غیري چې ما سره یې بل څوک شریک وګرځاو په هغه کې نو زه به یې هغه شریک ته وسپارمه، د هغه اجر ما سره نشته دی. من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك. که څوک مونځ کوي په مانځه کې خلکو ته ځان ښودنه کوي نو خلک یې د الله سره شریکان وګرځول. که روژه نیسي په روژه کې ځان ښودنه کوي همدغسې ده. که صدقه ورکوي په صدقه کې خلکو ته ځان ښودنه کوي نو خلک یې د الله سره شریکان وګرځول. نو داسې عمل الله نه قبلوي. بل دا دی چې هغه عمل چې د الله دپاره باید وشي په هغه کې د دنیا مقصد باید نه وي، په عمل کې به دنیوي مقصد نه وي بلکې عمل به خالص د الله دپاره وي. حدیث کې راغلي لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. الله تعالی عمل نه قبلوي مګر هغه عمل الله قبلوي چې خالص د الله دپاره وي. وابتغي به وجه الله چې په هغه سره مقصد یوازې د الله تعالی رضا وي. او په دې صورت کې یو اهمه موضوع د نیکو اعمالو خبره وه، نیکو اعمالو طرف ته ترغیب وه. لکه د اصحاب کهف مبارک کې الله تعالی دا خبره ذکر کړه چې اصحاب کهف نیکان خلک وه، ایمان پکې و، نیک عمل پکې و، نو الله د هغو حفاظت وکړه. دارنګه مسکینان چې په هغه بحر کې کار کاوه نیک عمله خلک و، د ښې عقیدې والا و، نو الله د هغو د مال حفاظت وکړه. او هغه دوه کسان مؤمنان چې زوی کافر و نو الله د هغو د دین حفاظت وکړه. او هغه یو نیک سړی چې وفات شوی دوه زامن یې پاتې و نو الله د هغو د خزانې حفاظت وکړه، د هغه د پلار د وجې نه چې پلار یې نیک عمله و نو د هغې وجې نه الله تعالی د هغو حفاظت وکړه. نو د صورت په آخر کې هم د نیک عمل طرف ته الله ترغیب ورکوي چې نیک عمل وکړئ او په عمل کې د الله سره هیڅوک مه شریکوئ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.